اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم مرګرو نن په پیج 46 باندې منګه کو 3 نمبر کنسټرکټډ ریسپانس کوېسچنز کنسټرکټډ ریسپانس کوېسچنز چې دی دا د منګه اوپن انډډ کوېسچنز هم وایو په دې کې سټوډنټس چې دی هغه خپل انسرینګ کنسټرکټ کوي خپل هغه کریټیکل تھینکینګ ایبیلیټیز او نالج چې دی دا غي په استعمال سره په خپل الفاظو کې جواب تیاری دي ته وایي کنسټرکټډ ریسپانس کوېسچنز دلته لاندې کوم ګورو موږ څلور قسم وبرا کړی دي چې یو د پلین واټر صحیح دا کم ته چې عامې اوبه د ټوټۍ اوبه موږ وایو چې هغه فلټر شوي وغیره څه چینج پکې نه شوی واټر ویت سالټس چې دې ته مالګه اډ شوې ده واټر ویت شوګر چې دې ته چینی اډ شوې ده او واټر ویت وینیګر چې په دې کې اډ شوې ده سرکه صحیح ده بیا لاندې وایي observe the given picture what is the role of water in seed germination وایي تاسو د دې مشاهده وکئ او بیا ووایئ چې یاره د اوبو څه رول دی په سیډ جرمینیشن کې نو اوبه چې دي د اوبو یو اهم رول دی په سیډ جرمینیشن کې یو خو دا دی چې په اوبو کې چې کم ډیزالو اکسیجن دی صحیح ده نو هغه پرووایډ کیږي کم بیبي پلانټ چې دی په دې سیډ کې دننه کم ایمبریو چې دی هغې ته بل په پروټوپلازم کې دننه کم سیل پروټوپلازم چې دی صحیح ده په هغې کې دننه کم څومره وایټل اکټیویټیز چې کیږي پروټوپلازم کم جیلی ټایپ کلرلیس سبسټانس چې دی سیل وال کې دننه صحیح ده نو په هغې کې چې څومره هم وایټل اکټیویټیز کیږي په ارګنیلز کې په سیل ارګنیلز کې نو هغې ته چې کوم نیسسري هایډریشن پرووایډ کوي نو هغه ورته څوک پرووایډ کوي هغه ورته اوبه پرووایډ کوي د اوبو نه بغیر دغه وایټل اکټیویټیز چې د هغې کېدل امپاسبل دي صحیح ده بل کم د تخم دا کم اوټر کورینګ چې دی کم ته چې موږ ټیسټا یا سیډ کوټ وایو نو دا د دې سره پرمیبل شي مطلب نرم شي دا تخم ورسره نرم شي صحیح ده او دا سیډ کوټ چې دا پرمیبل شي د دې نه بیا لیکوډ او مطلب دا د دې ایبل شي صحیح ده چې د دې نه لیکوډ یا ګیس مطلب په اسانه باندې پاس کیدی شي پس تخم په دې کوټ کې پرمیبیلیټي چې دا سیوا شي صحیح ده نو دا چې دی دا د اوبو رول دی په سیډ جرمینیشن کې صحیح ده د اوبو یو وایټل رول دی په سیډ جرمینیشن کې ښه بیا پورې سایډ ته که موږ وګورو دې طرف ته نو موږ له دا ګلونه راکړلي څلور قسمه صحیح ده بیا دې بل سایډ ته 2 نمبر ته که تاسو وګورئ نو په دې کې دي observe the given pictures for which type of pollination the shapes and structures of flowers are suitable دا 4 types of flowers دي تاسو درکړلي او په دې کې وایي دا تاسو د نقشې تاسو وګورئ د دې observation وکړئ او کم قسم pollination چې د دې شکلونه او صورتونه دي ګلونه چې دي هغه موزون دي که نه نو د ګل کم اوپن ټایپ ګلونه چې دي داسې ګلونه چې مطلب هغه لږ کولاوي غټي که نه برایټ پیټلز دي نو د هغوی طرف ته زیات تر انسیکټس او برډس چې دا اټریکټ کېږي په هغو کې پالینیشن چې دی کراس پالینیشن نو هغه کېږي او کم چې داسې کلوز ټایپ ګلونه دي صحیح ده نو په هغې کې اکثر زیات تر چې دی سیلف پالینیشن چې دی پکې کېږي او یا د هوا او د اوبو په ذریعه کم پالینیشن چې دی مطلب دا پکې کېږي صحیح ده نو بیا لاندې پیج ویښ کې که وګورو صحیح ده investigate وایي if all the insects become extinct what will be its effect on flowering plants که چېرې ټول کم insects چې دي که نه هغه وایي که چېرې ختم شي نو د دې په فلاورینګ پلانټس باندې څه اثر وي نو فلاورینګ پلانټس چې دي دا به د دې سره خود به خود ډسپیر شي ځکه چې فلاورینګ پلانټس چې کم فلاور پروډیوس کوي یا کم فروټ کم فروټ چې دی پروډیوس کوي نو هغه به وینې شي دا به د دې سره ختم شي ځکه چې پالینیټرز تا ختم کړو د چا په ذریعه چې پالینیشن کېږي نو دا به ورسره هم وینې شي صحیح ده ها بیا په پیج نمبر 47 باندې یو پروجیکټ دی صحیح ده وایي کلیکټ 5 ډفرنٹ ټایپس اف فلاورز 15 مختلف قسمونه د ګلونو چې دا کلیکټ کوي دا راټول کوي دا یو ځای کوي observe in which flowers sepal petals stamen and carpel are present او observation وکړئ مشاهده وکړئ چې په کوم کې دا شیزونه چې دا موجود دي sepals petals stamen او carpel and in which these are not present او په کوم کې دا نشته compare these structures in different flowers او دا structure چې د دې comparison وکړئ مشاهده وکړئ په دې مختلفو ګلونو کې صحیح ده بیا 2 نمبر وایي use low cost or no cost materials make a model of flower تاسو داسې سیزونه چې هغه ارزاني یا مطلب داسې چې هغې قیمت نه لري داسې سیزونه تاسو داسې مټیریلز داسې مواد تاسو راجمع کوئ او د هغې نه یو فلاور ماډل چې دی دا جوړ کوئ د ګل یوه نمونه دا تیاره کوي pictures of 4 models are given
فار یور ګایډنس او دا څلور لاندې تاسو له ستاسو د ګایډنس تاسو د هدایت لپاره دا درکړي دي. نو دا کوم پولیسټیرین چې دی کوم چې په دې پیکیجینګ کشنز کې استعمالیږي په دې کوم بریکیبل سیزونه چې دي کوم هغه سیزونه چې ماتیږي د هغې سایډونو ته په دې کارټن کې تاسو درنه بلدلی هغه فوم ټایپ سپنج ټایپ هغه سیز یې ښودی د دې لپاره چې یاره دا که د څه شي سره یا مطلب کارګو کې که نه دا مات نشي. نو دغې نه هم دا ماډل جوړیږي او البته په کور کې هم د پیپر نه موږ هم دا جوړولی شو او بیا ولا کلر ورکو یاره چې مطلب لیف لش ګرین کلر ورکو فلاور که نه دا مختلفې حصې د ګل. نو دا ماډل زموږ د پیپر نه هم په کور کې هم تیارولی شو. صحیح ده. نو چپټر نمبر 3 چې دی دا ختم شو. صحیح ده. دا و د چپټر نمبر 3 اخري سر. رواني ویډیو پورې تاسو سپارم په الله د الله په امان.